دا ویډیوګانې هم چلیږي، تصویران هم په دې میډیا باندې ډېر زیات دي او د هغې په باره کې خلک خپل رای ورکوي او بعض خلک وایي چې یاره دا د افغانستان طالبانو ډېر زیاتې کړی دی چې کوم د محرم دا جلوسو په دې باندې فایرنګ کړی دی او هغې وهلي دي، ټکولي دي او ګرفتار کړي دي. نو یاد ساتئ ګورئ طالبان چې کوم دي هلته کې د امن و امان مسله ده، دې ته باقاعده لیټر جاری کړي دي او خبرتیاګانې ورکړي دي چې تاسو د خپل جلوسونه چې څومره دي دا د خپلو عمارتونو ستاسو دپاره چې کوم ځایونه مخصوص دي دا د هغې پورې وساتئ، د دې نه بار تاسو مه روځئ. دوی د هغې نه تجاوز کړی دی، دوی بار روډونو ته روتي دي، کله چې دوی بار روډونو ته راووتل او د هغې نه تجاوز وکړه د هغې نه بعد هغې ایکشن اخیستی دی او په دې باندې بیا دا هر کال دا تقریبا د 2022 نه دا مسله شروع ده او 2023 نه دا مسله شروع ده. کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی هغه دې ته ووایي باقاعده خبر ورته د محرم نه مخکې جاري کړي چې چونکې د امن و امان مسله ده په افغانستان کې. اوس که دی په جلوس کې روتې وي او په دې جلوس کې دماکه شوې وه نو بیا به هم خلکو وي بلکې انټرنیشنل میډیا به هم وي چې دا وګوره دی له دغه نشي ورکولی، سیکورټي نشي ورکولی، هغې ځان له سیکورټي نشي ورکولی، د هغې څونه مشران چې کوم دي هغه لاړل شهیدان شو. نو خلکو ته د مخکې نه ووایي، شیعګانو ته هم ووایي چې د چا داسې څه دغه را رواني تهواري غیر مسلم یا دغه هغې ته د مخکې نه ووایي چې تاسو د خپلو دغه نه مه روځئ، په دې کې بالکل مناوحه تاسو اقلیت یې، تاسو ته د خپل دغه حق حاصل دی خو د دې نه تجاوز مه کوئ، بهر تاسو مه روځئ. نو چې کله دوی تجاوز وکړي د هغه خپل حد پار کړي دوی وایي نه دا پاکستان دی، دا پاکستان خو نه دی چې ستا لپاره به ټول پاکستان بند شي، ستا لپاره به ټول نیټورک بند شي، نه دا افغانستان دی، هلته د طالبانو حکومت دی. نو ته چې د هغه خپل حد نه تجاوز کوې او د هغې خبره نه منې هغې به سره بیا دکه کار کوي. څوک د اصل مسلې نه خبر ني خو وایي چې دا وګوره هغه صرف ویډیوګانې او هغه تصویران وویني وایي دا وګوره شیعګانو سره په افغانستان کې ډېر ظلم شوی دی، هغې ته یې مخکې نه خبرتیا ورکړې وه چې تاسو د خپلو علاقو د خپلو ځایونو نه مه روځئ، حالات خراب دي. هغې د هغې نه تجاوز وکړو نو د هغې نه بعد دي بیا ایکشن اخیستی دی، بیا یې څه وهلې ټکولي هم دي، څه رانیولي دي او حتی چې په هغې کې د هغه جلوس د واپس کولو دپاره خو ګڼ خلک یو دوی هم دا وایي چې یاره موږ خو ګڼ یو، موږ خو هسې هم نشي سیکورټي چې څومره دا هغې موږ نشي منع کولی، نو هغې هم پرې ورغلي دي خو دلته نه دي چې دی نو باقاعده د هغې داسې مخنیوی کړی دی چې سمې منډې ترې نه اوښتي دي. نو ولې تاسو د حد نه تجاوز کوئ؟ په هغې باندې که هغې د مخکې نه اطلاع ورکړي چې تاسو د خپلو کم ځایونه یې ورته حدود یې ورته ښولي چې د دې نه تاسو تجاوز مه کوئ، ظاهري خبره ده چې د هغې نه تجاوز کوي نو بیا خو به ورته دغه مسلې مخې ته راځي، ځکه چې هغې خو بالکل د پاکستان حکومت خو نه دی، هغې خو بالکل دا شی نه مني چې هغې ته کومه خبره وکړه په هغې به ورسره چلیږي او چې ته ورسره په هغې باندې متفق شوې بیا به ورسره خامخا په هغې باندې چلیږي.